السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. منتو خوړل خو د ټولو خوښیږي، ولې کار یې ډېر وي نو ځکه هر وخت څوک نه جوړوي. راځئ چې تاسو سره د منتو جوړولو یو بل او په کم وخت جوړېدونکې ریسیپي شریک کړم چې څنګه کولی شئ په کم وخت کې منتو جوړ کړئ. د دې دپاره به اول یو لوښی په منقل کېږدئ او 3 غټې قاشقې غوړي به پکې واچوئ. ورپسې به 1 کیلو کوفته هم پکې واچوئ او ښه به یې وښوروئ تر څو ښه صحیح کوفته سره جدا شي. بیا به 4 پلې هوږه هم پکې واچوئ. ورپسې به 2 وړې قاشقې یا هم د ضرورت په اندازه مالګه هم پکې واچوئ او ښه به یې سره کړئ او کوفته به تقریبا نیم ساعت لپاره همداسې ښه سره کړئ. اور به هم ډېر کم ساتئ تر څو کوفته خپله اوبه پرېږدي او په هماغه اوبو کې نرمه شي. کوفته مو چې نیم ساعت دپاره ښه سره کړله، بیا به 1 وړه قاشقه کورکمن، 1 وړه قاشقه تور مرچ، 1 وړه قاشقه میده شوی سور مرچ به هم پکې واچوئ او دا ټول مسالې به کوفتې سره ښه مکس کړئ. کوفته چې په دغه شان ښه سره شوه او اوبه یې بیخي پکې ورک شو، بیا به یې منقل ګوړ کړئ او لوښی به ترې لرې کړئ او کوفته به یو کاسې ته واړوئ چې لږه یخه شي. تر هغې چې کوفته لږه یخیږي 5 دانې غټ پیاز به واخلئ، سپین به یې کړئ، بیا به یې وړوکې میده کړئ او یا هم تراشکې کړئ. زما یې تراشک نه ویستل نه خوښیږي ځکه چې بیا ډېر اوبه پرېږدي، نو همدې وجې نه زه یې چاقو سره میده کوم. او بل دا چې د منتو کوفتې کې چې پیاز لږ ډېر وکارول شي بیا ډېر خوندور راځي، نو کوشش وکړئ چې پیاز پکې لږ ډېر واچوئ. پیاز مو چې میده کړله، بیا به یې کوفتې په سر واچوئ او د خپلې خوښې په اندازه تازه دڼیا به هم پرې واچوئ او ښه به یې سره ګډ کړئ. د کوفتې مواد مو چې ښه صحیح سره ګډ کړ، نو بیا به کوفته بیخي آماده شي. اوس به یې ډکولو ته شروع کړئ. منتو جوړولو کې ډېر وخت په اوړه غږل او هوارولو کې ضایع کیږي، نو دا هغه د منتو تیار اوړه دی چې تاسو کولی شئ دې سره جوړ کړئ او په ډېر کم وخت کې منتو به مو تیار شي. دې ته وونتون شیټس وایي. دا تاسو کولی شئ هر یو آسیایي دکان لکه هندي، چینایي او یا هم افغاني نه لاسته راوړئ. پاکټ ضرور نه دی چې همیشه همداسې وي، ولې په همدا نوم یې کولی شئ هر ځای نه لاسته راوړئ. دې نه به بیا 1 دانه جدا کړئ او 1 قاشقه کوفته به پکې واچوئ او 4 څنګونو کې به یې اوبه ووهئ تر څو ښه ورسره ونښلي او جدا نه شي. بیا به یې په همدا شان چې ویډیو کې ګورئ سره جوړ یا ډیزاین یې کړئ او یا هم چې هر رقم ستاسو زده وي کولی شئ هماغسې جوړ کړئ او هر طرف نه چې سره یو ځای کوئ نو اوبه حتما پرې ووهئ تر څو سم صحیح سره ونښلي او په همدا شکل باقي منتو به هم جوړ کړئ. دلته ما منتو ډېر جوړ کړل، ولې ټولې نه پخوم، لږې پخوم او باقي فریزر کې فریز کوم او هر وخت چې په کار مې فریزر نه باسم او پخوم یې. همدې 1 کیلو کوفتې نه تقریبا 4 خانې منتو جوړیږي او دې نه ما تقریبا 4 پاکټه همدې اوړه نه کارولی دي چې د دې هر یو پاکټ کې 6 دانې اوسیږي. منتو مو چې ټول جوړ کړل، بیا به د منتو دیګ راواخلئ او جوړ شوي منتونه مو چې څومره پکار وي هماغومره پکې کېږدئ. منتو چې په دې کېږدئ نو حتما لږ غوړي لاندې ورته ووهئ ځکه چې وروسته بیا دیګ نه جدا کول اسان وي. ورپسې به د منتو د دیګ اول خانې کې اوبه واچوئ، بیا به منتونه ډکې خانې پرې کېږدئ او منقل به چالان کړئ. 15 دقیقو دپاره به یې پرېږدئ چې نرم شي. تر هغې به د دالو قورمه ورته تیار کړئ. د دې دپاره به نیمه پیاله چانه دال په یو لوښي کې واچوئ، اوبه به هم تیار پکې واچوئ او پرېږدئ چې جوش شي. منځ منځ کې به یې ښوروئ هم تر څو بیخ ونه نیسي او دا زګ چې پرې جوړیږي دا به هم ترې لرې کړئ. دال چې کله لاس سره مات کړئ او اسانۍ سره مات شي نو مطلب دال مو تیار دی. بیا به په یو بل لوښي کې نیم پیاله غوړي واچوئ او دغه قوطي والا رومیان نه به هم نیم قوطي پکې واچوئ او ښه به یې وښوروئ. ورپسې به 2 پلې هوږه، نیمه وړه قاشقه یا هم د ضرورت په اندازه مالګه هم پکې واچوئ او ښه یې سره ګډ کړئ. که چیرې تا سره کور کې دغه لوښی موجود وي نو کولی شئ دې سره ښه وټکوئ تر څو رومیان زر حل یا نرم شي. رومیان مو چې په دغه شان حل شو، بیا به نیمه وړه قاشقه تور مرچ هم پکې واچوئ. ورپسې به لا ډېر خوشبوي او ښه خوند دپاره دغه مرچک نه 1 یا نیم دانه هم پکې واچوئ. بیا به جوش شوي دال به هم پکې واچوئ او ښه به یې سره مکس کړئ تر څو دال او قورمه ښه صحیح سره ګډ شي.
بیا به مو د منتو د سر د پاره د دال قورمه به هم تیار شي. منتو ته مو چې 15 دقیقو د پاره د اوبو بخار ورکړ، بیا به سر خلاص کې او لږ اوبه به پرې وشیندئ او دوباره به 10 نه تر 15 دقیقو د پاره پرېږدئ چې نور هم نرم شي. بیا به مو منتو هم پخه شي. بیا به مستو کې لږ اوږه، لږه وچه نعناع او لږه مالګه ګډ کړئ او په یو مشقاب یا غورۍ کې لاندې اول به لږه مستې واچوئ، ورپسې به منتو پرې قطار کېږدئ. بیا به دوباره لږ مستې پرې واچوئ. ورپسې به د خپلې خوښې په اندازه د دال قورمه به هم پرې واچوئ. که د دال قورمه لږ ډیر واچوئ نو خوند به یې لا ښه شي. بیا به لږه تازه دانیا میده کړئ او دا به هم پرې واچوئ. په آخر کې به لږه وچه نعناع او لږه میده شوی وچ سور مرچ به هم پرې وشیندئ، نو دا خوندور منتو به مو تیار شي. که چیرې زړه مو منتو ته کیږي ولې وخت ډیر نه لرئ نو دا ریسیپي حتما جوړ کړئ. نو دوستانو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شي. که مو خوښه شوه لایک، شیر او زما چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي.